یو دکاندار د موټرسایکل خلکو له قرض ورکوي د موټرسایکل ټول قیمت نقد 50 زره دی او د قرض 60 زره شوی به نه ځان ساته اگر کې امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دی قائل و غیره بعض علما دا موبایل به تور مثال کې بلس نقد اخري 10 روپۍ کې به قرض اخري 15 ودل کې دا 15 روپۍ چې دا هغه نیټي پیسې دي خو یو وش دلیل په دې کې د سلور وړ مسایو فتوا را کاغه احناف دي که شوافی دي که مالکین دي که حنابلہ دي عبد الله بن مسعود فرمای چې رسول الله پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دوه بیونه په یوم بیعه کې منع کړی دا په یو بیعه او عبد الله بن مسعود دغه شی ویلي وې کچرته وسړې دي شو امکان هاذا بنقد کدا په نقد باندې اخلي په قضا په 10 روپے کې په قرض اخلي په 12 روپے یا په دواړو کې په 10 باندې فیصله وکړي ګوره په سود کې اخته شوی او رسول الله فرمای د سود یو روپے چې کله سړې او خرید د شي درکه 15 درش کړي چې د مور سره زنا وکړي بس دا حلال رزق نه دی که په نقد اخلي دومره که په قرض اخلي دومره زموږ الله ډېر غیرت دی تر اوسه پورې ساتلې رزق درکړي دی چې ګیره بریم سپینې په الله باندې بدګماري په کار ده انده زمانه کې الله سبحانه حافظ دی هغه موږ لرازق شي او هغه موږ خالقي دا بدګماري په کار ده سړي په دې مال کار خرابېږي دا ګور سود دي ذات ساتل په کار دی کوم خلک جواز قید دی هغه سرزوري دي که امام ترمذی دا خبره کې دی خو ابو داود حدیث هغه سره بس کوي دی خو صحابي خبره ده ان كان هذا بنقدن کدا په نقد باندې اخلي په قضا په دومره که په قرض باندې اخلي دومره یا په دې کم شي باندې فیصله وکړه په دواړو کې یا ګور په سود باندې ورګټ شوی نور دا خپل نتیجه معلومه را